ستړي مشئ، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهمه موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د مهمو خبرونو سرچکې. د سیپیک ګډه پروژه د افغانستان ښکیلتیا ته لیواله پاکستان. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چمتو دی چې د سیپیک پروژه کې افغانستان هم شامل شي. له کونړه نورستان ته د سختې لارې پیل شوې چارې. دغه لار 4 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 4 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي. د خلکو بېوزلي او د خوراکي توکو لوړې بیې. د کابل اوسیدونکي وایي له یو خوا سوړ ژمي له ستونزو سره مخ کړي او له بل لوري بیا د خوراکي توکو بیې هم تر ډیره د دوی له وس پورته شوي دي. او کراچۍ کې د 10,000 بندو کانتینرونو نامعلوم برخلیک. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دغو کانتینرونو ته باید د تګ اجازه ورکړل شي ترڅو سوداګر له نورو زیانونو څخه وژغورل شي. یو ځل بیا ستړي مشئ، زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکي د دغه هیواد سنا ته ویلي اماده دي چې د سیپیک دهلیز افغانستان ته هم وغځوي او د یادې پروژې درې اړخیز چوکاټ به بیرته فعال شي. یاد چارواکي ټینګار کړی چې د چین ستراتیژیکه ملګرتیا د پاکستان د بهرني سیاست اساسي ټکی دی او اسلام آباد د چین له واحد سیاست هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د همګړۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ هر ډول سوداګري په ټپه درېدلې ده. د کونړ مرکزي نورستان نښلوونکي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست وایي دغه سړک 4 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري چې نږدې 4.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. د سیمې اوسیدونکي د دغه سړک جوړېدل د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې مهم ګڼي. په کابل کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي د هغو کورنیو ژوند سخت کړی چې ګټه یې کمه ده. دوی وایي د بیکارۍ او ضعیف اقتصاد له امله له ګڼو ننګونو سره مخ دي. کابل ښاروالي بیا وایي چې دوی په دوامداره توګه پر بازارونو د بیو د کنټرول په موخه څارنه کوي. افغانستان د وارداتي هیوادونو له ډلې یو هغه دی او سوداګریزې ستونزې تل د خوراکي توکو په بیو کې د بدلون لامل شوي. هغه وضعیت چې تر ډیره د کمې ګټې لرونکې کورنۍ تر فشار لاندې راولي. یو شمېر کابل میشتي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې پر بیکارۍ او کمزوري اقتصاد سربیره د خوراکي توکو لوړې بیې یوه بله ستونزه ده. مواد ارتزاقی خب برای کل معلوم است که امسال به اوجش است، خصوصا برنج و روغن دیگه توانایی مردم هم به او اندازه نیست که مثال به یک قیمت که فعلی است بخرن. خب منتها با آن هم چون یک چیز ضروری است مردم روی مجبوریت میخرن. ما خریدن نمیتونیم به خاطر که پول نیست، کار نیست. که کار نباشه پول از کجا میشن؟ مجبور هستیم بدن 78 سال پس چی میشن؟ یعنی نه اثر کوتاه به پیازا ملیم انسانی جره. د همګړۍ تیرو 3 میاشتو ته په پرتله د یوې بورې اوړو بیه له 1280 څخه 1450 افغانیو ته، د وریجو بیه له 2500 څخه 3800 افغانیو ته، د 5 لیټره اوبلن غوړیو بیه له 440 څخه 580 افغانۍ او د یو پیپ غوړیو بیه له 1480 څخه 2000 افغانیو ته لوړه شوې ده. ځینې هټیوال وایي چې د بیو بېساري زیاتوالي نه یوازې د خلکو د پیرودلو ځواک کم کړی بلکې د دوی په پلورې هم منفی اغیزه کړې ده. نرخ‌ها کم ذره از 2 ماه 3 ماه پیش کرده، حالا بالاتر است، مردم خریدن نمیتونه زیادتر. این روغنای وکی بود در 450 روپیه 440 روپیه، حالا در 580 روپیه رسیده. خواست ما از دولت همین است که امیرهایی که از مال ارزان تمام میشه کردیم کشورها قرارداد کردن دست یا بعضی کشورهای دیگه هم هست که قرارداد کنن باز قیمت ها کاهش پیدا میکنن. په ورته مهال کابل ښاروالي د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل له نورو هیوادونو څخه د اومه توکو په وارداتو د افغانستان تکیه ګڼي او ډاډ ورکوي چې په بازارونو کې د بیو د څارنې لړۍ دوام لري. بعضی از موضوعات دیگه هم وجود داره که فاکتورهای اساسی در تغییر قیمت است، به دلیلی که اکثریت مواد اولیه که ما داریم از خارج وارد میشه، به همین خاطر فاکتورهای دیگه در قیمت تاثیرگذار هست. هم شارولی کابل متوجه شد. ان شاء الله نرخنامه جدید شارولی کابل فردا نهایی میشه و در نرخنامه جدید بعضی از مواد مثل آرد روغن قیمتشون
بالا رفته بود و متناسب به چیزی که در بازار پایین آمده پایین میآید. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو وروسته افغانستان خپل ډیری اړین توکي له ایران، منځنۍ اسیا هیوادونو او چین څخه واردوي او د دې اړتیاو یوه کوچنۍ برخه په هیواد کې پوره کیږي. د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس بختالرحمن شرافت د فلای دوبۍ نړیوال هوایي شرکت له رئیس سره لیدلی دي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د دواړو هوایي شرکتونو ترمنځ د تخنیکي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د فلای دوبۍ هوایي شرکت رئیس د بشپړې همکاري ډاډ ورکړی، ویلي دي چې فلای دوبۍ چمتو ده هغه مسافر چې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې دوبۍ ته انتقالیږي د نړۍ له نورو مهمو هوایي سکتورونو سره ونښلوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې له کابل او اسلام آباد غوښتنه کړې چې هغو 10,000 کانټینرونو ته یوازې د یو ځل اجازه ورکړي چې د ترانزیټي لارو د بندېدو له امله درېدلي پاتې. د دغې خونې غړي وایي چې د یادو کانټینرونو بیا صادرات به درانه مالي زیانونه واړوي. دا زیان 15 میلیون ډالرو ته هم رسیږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې د اسلام آباد او کابل له چارواکو غوښتي چې په بندرونو کې له 100 ورځو راهیسې د لارو تړل پاتې کېدو له امله ولاړو له 10,000 زیاتو سوداګریزو کانټینرونو ته د تګ اجازه ورکړي. د یادې خونې په وینا د کانټینرونو صادرات د افغان سوداګرو لپاره د ترانسپورت کرایې، بندري لګښتونو او نورو اړوندو لګښتونو په ګډون درانه لګښتونه لري او اټکل شوی چې نږدې 15 میلیون ډالرو زیان رسوي. در صورتی که این کانتینرها دوباره مسترد شود و یا به کشورهای مبدا دوباره ارسال شود، این میتونه خیلی بیشتر متضرر کنه تجار افغانستان. حالا نیاز است که امارات اسلامی افغانستان در تفاهم با پاکستان یک مکانیزمی را اینا ایجاد بکنن که بر مبنای او بتونن تجارت بر حالت عادی خود برگرده و یا حداقل همین کانتینرهایی که در دو طرف مرز گیر مانده اینا دوباره به افغانستان بیان و یا از افغانستان به پاکستان صادر شود. شمیرې ښیي چې له 115 ورځو راهیسې د سوداګرۍ بندښت افغان صادروونکو ته 233 میلیونه ډالر او افغان واردوونکو ته هم نږدې 126 میلیونه ډالر زیان رسولی دی. د یادې خونې رئیس ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور له لوري د دغو توکو د خوشي کولو هڅې دوام لري، خو اوس حکومتونه باید عمل وکړي او دا ستونزه حل کړي. تلاش ها وجود داره، صحبت وجود داره که باز بشینیم در این صراحت، اما ششتن ما مردم یک قدر مطلق پایدار نمیکنه تا که دولتای ما ارزویی نداشته باشه و تصمیم نداشته باشه که راه را خلاص کنه. هر دو طرف از تجارت یا از فعالیت‌های تجارتی به عنوان حربی سیاسی استفاده نکنه و مسائل تجارت با مسائل سیاسی اینا جدا ببینن. یاد راپور دغه راز زیاته کړې چې د سوداګرۍ بندیز پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان صادرات چې 200 میلیونه ډالر کلنی ارزښت درلود افغان صادروونکو ته 58 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. بل لور ته پاکستان هم د سوداګرۍ د ګډوډۍ له امله افغانستان ته د 430 میلیونه ډالر او منځنۍ اسیا ته د 228 میلیونه ډالر صادراتو زیان رسیدلی دی. افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي، خو د برېښنا مزیل بیا له غرنیو سیمو تیر شوي چې په ژمي کې تر ډیره زیانمنېږي. 6 ورځې وړاندې بیا د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه چپه شوه چې له امله د کابل او 12 نورو ولایتونو برېښنا کمه شوه. افغانستان د خپلې اړتیا وړ له 80% ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. له دې سره د واټن لنډېدو له امله د وارداتي برېښنا لینونه له غرنیو په واورو پوښل شویو او سختو لارو راتېر شوي. هغه لارې چې د ژمي موسم کې د واورې ښویېدنې، طوفانونو او ستنو د ویجاړېدو له خطر سره مخ کیږي. دا شرایط د دې لامل کیږي چې د هرې طبیعي پیښې له رامنځته کېدو سره په ورځو برېښنا پرې شي. په تازه پیښه کې 6 ورځې وړاندې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا یوه ستنه ویجاړه شوه چې د کابل او 12 نورو ولایتونو د برېښنا د پرې کېدو لامل شوه. له کوم مسیر نه البته چې برېښنا افغانستان ته راځي، البته دا یو لنډ مسیر ده چې وکولی سي رسیدګي وکړي او بالخصوص دغه ډانګې البته چې برېښنا را انتقالوي کابل ته باید له داسې ساحو تیر سي چې هلته ورسره خپل د برېښنا پرسونل رفت و آمد وکړی سي. ورته مهال د برېښنا شرکت پخوانی رئیس هم وایي د اوسپنې مقاومت او د سختې هوا شرایطو لپاره اړینو معیارونو ته نه پاملرنه د ستنو د ویجاړېدو اصلي لامل دی. نوموړی وړاندیز کوي چې په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د ستنو پیاوړتیا، د حلقوي شبکو او د برېښنا د لیږد د بدیلې لارې رامنځته کول د ستنو د ویجاړېدو او د برېښنا له پرلهپسې پرې کېدو څخه د مخنیوي لپاره اړین اقدامات دي. اگر خود ماستر پلان یا پلان اساسی یا پالیسی برنامه افغانستان
تغییر باید قسمی داده شود که هر ولایت مطابق منابعش سرمایه گذاری شود، مطابق منابعش سرش برنامه پلان سازی شود. باز در مشکل می پرچوی ها و قتلین خصوصا بالخصوص از مدهم شدن پایه ها جلوگیری خود یک راه حل میشه. په همدې حال کې برېښنا شرکت وایي افغانستان یو غرنی هیواد دی او د برېښنا لینونه د ناچارۍ له امله له لنډو لارو تیر شوي دي. د یاد شرکت د مسؤلانو په خبره ځینې پروژې د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو پرته پلي شوي او د برېښنا شبکه هم معیاري نه ده. هغه موضوع چې که په یوه نقطه کې ستونزه رامنځته شي کولی شي په ډېرو سیمو کې د برېښنا د پرې کېدو لامل شي. د برېښنا شرکت مسؤلان ټینګار کوي چې د تخنیکي څارنې ترسره کولو او دوامداره حل لارو موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. از نگاه سیلاب‌ها، از نگاه برف‌کوچ‌ها و از نگاه محیطی این پایه‌ها ارزیابی شده، اما در این اواخر که ما می‌بینیم بعضی کاستی‌های در این پروژه‌ها موجود است. ما مصمم هستیم که راه حل بنیادی برای پیدا کنیم. تر دې مخکې د یاد شرکت مخکینی رئیس د هرات ولایت د بروخچر سیمه کې د برېښنا د ستنو له ویجاړېدو څخه د لیدنې پر مهال ویلي و چې د اوسپنې مقاومت او د سختې هوا شرایطو لپاره اړینو معیارونو ته نه پاملرنه د ستنو د ویجاړېدو اصلي لامل دی چې په خبره د معیاري برېښنا ویش شبکو نشتوالی د شرکت یوه له بلې لویو ستونزو څخه ده. دوبۍ کې د ګلفوډ په نوم د خوراکي توکو یو دېرشم نړیوال نندارتون پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې له لسو ډېر افغان شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي وو. په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا رئیس وایي چې دغه نندارتون د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې اغېزناک دی. په دوبۍ کې د ګلفوډ یو دېرش نندارتون پای. دا نندارتون چې د خوړو او څښاک په صنعت کې یو له لویو نړیوالو هغو ګڼل کیږي سږ کال د 115 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په دې نندارتون کې له لسو زیات افغان غرفه لرونکو هم خپل محصولات له هغې ډلې وچې او تازه میوې نندارې ته وړاندې کړې وې. بیاییم در نمایشگاه ها اشتراک کنین که در تمام جهان محصولات افغانی ما و شما در مارکت ها بیشتر پیدا شد. د افغانستان محصولات دلته نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډېر یو ښه بازار موندنه وکړه د افغانستان د صادراتو لپاره، د افغانستان د تولیداتو لپاره ډېر یو ښه فرصت و دلته. ورته مهال په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو شورا رئیس په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو ګډون مهم وباله. ویل چې په داسې مراسمو کې د افغان محصولاتو معرفي کول کولی شي د صادراتو زیاتوالي او په نړیوالو بازارونو کې د هیواد د محصولاتو موقعیت پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. یو 10 کاله کېږي چې امارات عربي دوبۍ دغه ګلف شو جوړوي او له دې نه ټول شرکتونه په شمول د افغانستان استفاده ترې نه کوي او دلته ځان ته مشتریان پیدا کوي او خپل مارکیټینګ کوي او خپل مواد غذایي مواد خلکو ته کوي چې څه رقم دي. تجاران د افغانستان الحمدلله ډېر زیات راوړل لري، ډېر لوی قراردادونه یې امضا کړل. نو انشاءالله ټول ته موږ کوششونه له خیره وکړو. امارت اسلامي د افغانستان د کوششونه وکړي چې سږ کال یې 12 غرفې دي، کال ته له خیره 15 غرفې ونیسو. دا نندارتون هر کال د جنوري په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د خوراکي توکو او مشروباتو صنعت کې د نړیوالې سوداګرۍ معرفي کولو، بازار موندنې او پراختیا په موخه ترسره کیږي او د معلوماتو له مخې سږ کال 1.5 میلیون ټنه خوراکي محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. اوس هم ورګرځو ولاندې دمې ته له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي چې پاکستان چمتو دی د سیپیک پروژه کې افغانستان هم شامل سي. موږ په ټوله کې پر سیپیک پروژې باندې غږیږو چې دغې ګډې پروژې ته د پاکستان لیوالتیا په څه کې ده چې افغانستان پکې ښکیل اوسي او په ټوله کې ګټه د افغانستان لپاره څه ده او د دغې پروژې په وړاندې امنیتي خنډونه او فرصتونه کوم دي. پر همدغې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالحسیب صافی میلمه دی. صافی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. غواړم پیل کې همدا وپوښتم څه د دې سبب ګرځېدلي چې پاکستان دې ته لیواله شوی چې د سیپیک په پروژه کې د افغانستان هم ګډون ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن محمدي صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او د ټلویزیون له لارې ټولو عزتمندو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه چې فرصت مو راکړ ترڅو خپرونه کې درسره برخه واخلو. ګورئ، مخکې له دې چې مستقیم راسو سپیک پروژې په اړه باندې بحث وکړو، په ټوله نړۍ کې هیوادونه چې کله اقتصادي سیاسي ډېر غټ غټ پلانونه یو طرحې چې کله وړاندې کوي دا مبنا پر هغه ملي ګټو پورې وي. چې کله د دوی ملي ګټې پکې نغښتې وي بیا اقتصادي حرکات، پروژې، بعضې پلانونه، بعضې طرحې وړاندې کوي.
پاکستان هم چې کله د سپیک پروژه په 2015 کې عضویت واخیسته، په اصل کې دغه پروژه یوه ډیره وړه پروژه د بیارای یا د یو کمربند یوې لارې پروژه ده، چې دا یو کمربند یوه لاره پروژه چې بیارای ورته ویل کیږي. دا په 2014 کال کې د شي جین پینګ د اوسني جمهور رئیس د چین د جمهور رئیس له لوري نه دا طرحه وړاندې سوله او غواړي چې تقریبا په حدود 150 هیوادونو سره دا ټول اقتصادي یو کمربند جوړ کړي چې سره ښکېلي کړي او اقتصاد ته وده ورکړي او کلیدي او اساسي نقش هم بیا چین هیواد په دې کې ایفا کوي. نو بیا چې کله پاکستان دغه د سپیک یعنی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور څه ده دا په کال 2015 کې دوی وضعیت واخیسته. نو پاکستان په ټوله کې غواړي چې چین داسې یو هیواد ده چې هغه د نړۍ په سطحه پورې ډېر یو قوي غښتلی اقتصاد لري. نو نه یوازې پاکستان، ټول هیوادونه چې په نړۍ کې دي غواړي چې ډېر ښه تعامل، اقتصادي تعامل له چین سره ولري. نو دغه سپیک پروژه چې کومه د طرحه وړاندې سوې ده دا اوس فعلا چې عضویت لري پاکستان غواړي چې د چین سره اقتصادي اړیکې ولري، له چین سره همداسې راکړه ورکړه ولري، د دوی صادرات، واردات او دغه ته نور هم اقتصادي اکړنو ته دوی وسعت ورکوي. افغانستان هم کولی شي چې له چین سره خصوصا دغې پروژې چې بي آر آی پروژه ده دې سره وصل شي، دغه د یو کمربند یوه لارې پروژې سره ځان وصل کړي لکه سپیک چې پاکستان وصل کړی ده او دا شونی ده دا د واخان د بدخشان له لارې نه موږ کولی شو چې دغې کوریډور سره وصل شو، ځکه موږ مشترک سرحد د چین هیواد سره لرو او دغې پروژې باندې تر ډېر داسې ویل کېږي چې یو څه ناڅه کار په مخ باندې تللی که چیرې دغه هیوادونه چې چین د نور د نړۍ هیوادونه چې سره وصلېږي که دوی دغه چې موافقتنامه وکړي یو ښه قوي غښتلي عزم او اراده ولري نو دغه پروژه به بیا د افغانستان دغه واخان کوریډور څه ده دا به بیا پلی شي. نو په ټوله کې پاکستان غواړي چې له دغه طریق نه افغانستان هم په دغه پروژه کې ښکیل کړي، ځکه بعضې ملحوظات دلته شتون لري چې هغه مثلا د بلوچستان نه چې کومه دغه پروژه په دغه لاره کې تېره سوې ده، بل ته دلته کوم حساسې ساحات چې دي غواړي چې هم منطقوي هغه رسمیت ولري دغه پروژه او هم د افغانستان هغه ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د دغې پروژې کې وکولی شي چې اقتصادي له نظره، د سیاسي له نظره، همدغسې د جیوپولیټیک نظره دلته په افغانستان کې دوی ښه کلیدي رول ولوبوي. تر ډیره پورې به د دغې سپیک پروژه مدیریت او ټوله پانګونه به دا د پاکستان په کنټرول لاندې به وي، ولې افغانستان به عضویت وي یوازې دغسې عبوري هغه کوم توکي چې له دې افغانستان هم د سپیک ته کله چې ګوادر بندر ته رسېږي نو افغانستان به هم عضویت لري او پاکستان غواړي چې دغه سپیک پروژې له لارې نه منځنۍ اسیا هیوادونو سره دا وصل شي، ځان وصل کړي او دلته ډیره ګټه به پاکستان هیواد ته رسېږي. افغانستان هم کولی شي چې له دغې نه ګټه پورته کړي، لکه څنګه چې تاسو ته یو مثال درکولی شم ازبکستان هیواد د چین نه همدغې پروژې کې چې کله دا هم لکه مونږ غوندې دغسې په وچه کې راګیر یو هیواد ده ولې د دغې بي آر آی د پروژې یو غړی ده او همدغې کوریډور نه د همدغه ترانزیت او د همدغه سوداګرۍ له لارې نه په کال کې دوی په سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې کله قرغیزستان او همدغسې ازبکستان بیا همداسې نور هیوادونه چې که اروپایي هیوادونه دي همداسې خاور میانه کوم هیوادونه چې دي دا سره وصل کوي نو د افغانستان لپاره د موقت لپاره او د اوس فعلا لپاره کېدلی شي چې دا ګټه ولري، ولې که په اوږد مهال کې بحث وکړو د اوږد مهال لپاره بیا هغه ډیره شونې څه ده او ډیر ګټوره څه ده هغه د واخان کوریډور ده. ښه مخکې تر دې چې په خپله دا چې سپیک څومره د افغانستان لپاره ګټه لري که ورداخل شي او په ټوله کې د سپیک په اړه وغږیږو غواړم یو بله پوښتنه مطرح کړم که د قزاقستان له لوري دا خبره شوې ده چې قزاقستان او پاکستان ترمنځ کومه د وصل پټلۍ چې ده د دغې پروژې مصرف په غاړه اخلي. له یوې خوا که وګورو دوی ویلي دي چې افغانستان په دې منځ کې ستراتیژیک رول لري، پاکستان له یوې خوا سوداګریزې لارې او په ټوله کې اړیکې له افغانستان سره تړلې دي، خو له بل لوري څخه ګورو چې سوداګرۍ ته خپله لیوالتیا ښیي. علتونه یې څه بولئ اوس مهال؟ علتونه یې دا دي چې تاسو ته ما په د ابتدا کې وویل چې د هیوادونه چې کله دغسې غټې پرېکړې دغسې غټې پروژې پلي کوي د دوی ملي ګټې پکې نغښتې وي. که چیرې د افغانستان په خاطر باندې چې د افغانستان ته ګټه ورسېږي، د افغانستان اقتصاد ښه شي، دلته ترانزیت ښه وسیږي، دلته کاري فرصتونه منځته راسي نو دوی د مهرباني وکړي هغه کومې د فعلا لارې چې ورسره لرو چې دا تړلي دي دا د موږ ته خلاصې کړي چې موږ وکولی شو چې په ازاده راکړه ورکړه سره ولرو. ولې دغه پروژې چې غواړي
افغانستان هم د دغه یو عضو واوسیږي دوی خپل هغه ګټې پکې دلته ویني ځکه ویني چې دغه پروژه د سپیک د اوس فعلا لپاره دا منطقوي رسمیت نه لري ځکه یوازې د پاکستان او د چین هیواد ترمنځ پورې دغه پروژه ده که چیرې دریم هیواد هم په دې کې عضویت اخلي نو دغه پروژې ته منطقوي هغه رسمیت ورکوي کیږي او د دې ملاتړ به افغانستان بیا ولري او هغه کوم هغه امنیتي ستونزې که چیرې په دغه کوریډور کې یعنی د دغه جادې د دغه لارې پر سر باندې وي نو هغه به د افغانستان او همدغسې د هند هیواد که چیرې په راتلونکي کې دوی داسې وغواړي ځکه هند هم کیدای شي لیواله شي چې په کې دوی عضویت واخلي نو دوی به بیا غواړي چې د دغې پروژې د دغې لارې هغه امنیت همدغسې کوم اقتصادي ښېګڼې چې دي دا به نور هم تمویل شي او ملاتړ به ډېر ترلاسه کړي او له دې نه به یې ډېره ګټه بیا پاکستان ته رسېږي ځکه له دغې سپیک نه هم دوی کولی شي چې منځني اسیا هیوادونو سره دوی وصل شي د دوی راکړه ورکړه زیاته شي اوس فعلا اقتصاد پرمختګ کې د ټول هیوادونه چې دي دغسې غواړي چې ډېرې غټې پروژې پلي کړي د چین هیواد تاسو اقتصادي هغه د دوی حرکاتو ته چې کوم ګورئ د دوی کړنو ته چې ګورئ ورځ تر بلې پورې د دوی اقتصاد زیاتېږي ولې دغه فعلي کومې لارې چې دي دغه کوم ترانزیت چې ده دا بسنه نه کوي او دوی غواړي چې بدیلو لارو ته هم صاحب صاحب تاسو وایاست چې تر ډېره پورې دغه پروژې ګټه پاکستان ته رسیږي مخکې مو هم لږ څه ډېره اشاره لرله دې ته چې افغانستان ته کومې ګټې رسیږي که مشخصا درجه بندي کوي او څو ګټې هغه چې افغانستان که دغه پروژې ته داخلیږي ورته به څه وي د هغې یادونه لنډه وکړئ افغانستان که چیرې د سپیک په پروژه کې عضویت واخلي لومړی ګټه خو به دا وي چې موږ دلته کوم ترانزیت چې په لاره اچوي کېږي د دې نه به ډېر خپل افغانستان ته ګټه راځي کومې تعرفې چې وضع کېږي د ترانزیت په برخه کې همدغسې لوژستیکي کوم دلته چې تګ او راتګ کېږي د دغو تګ او راتګ همدغسې بنسټیزې پروژې به دلته پلي کېږي لکه همدغسې د وسپنې پټلۍ به وي مثلا نورې غټې شاهراوې به وي لارې به وي چې له دغو طریق نه افغانستان هم کولی شي د ګمرکاتو لحاظه هم کولی شي مثلا نور کومې تعرفې چې په دغه توکو باندې چې کله له دغې لارې نه د افغانستان نه استفاده کېږي دا ترلاسه کړي لکه ازبکستان چې یوازې دوی هم عبوري هغه رول لري ولې په کال کې اضافه له 200 میلیونه ډالر نه دوی عاید ترلاسه کوي یوازې د همدغې پروژې نه ځکه د چین او همدغسې د قرغیزستان د دوی دغه توکي اقتصادي کوریډور په ازبکستان پورې دغسې تیر شوی ده د ازبکستان د دغې لارې نه د دوی هغه کوم حق العبور چې ترلاسه کوي په کال کې 200 میلیونو ته رسیږي نو افغانستان هم کولی شي چې له دغې لارې نه هم حق العبور ترلاسه کړي هم هغه تعرفې او هم همدغسې ګمرکات چې دلته په دغه توکو باندې په دغه لارو په دغه کمپنیو په دغه غټو فعالیتونو باندې وضع کېږي نو افغانستان ته ډېره عایداتي منبع کېدلی شي فکر کوي چې د سپیک پروژې پر وړاندې امنیتي خنډونه څه دي یو باور دا دی چې بلوڅان نه غواړي دغه پروژه هلته پلي شي او دغه پروژه دې هلته اوسي که داسې یو باور رښتیا هم وي بالاخره افغانستان او بلوڅان فکر نه کوي چې یو ډول تقابل رامنځته کېږي او پاکستان به هلته دغه پروژه پلي کړی شي او که نه دغه باور څومره ارزوئ د بلوڅانو کوم امنیتي ستونزې چې دي هغه په پاکستان پورې تعلق لري افغانستان نشي کولی چې په هغو مسایلو کې مداخله وکړي ولې تر ډېره پورې که چیرې دغه کوم د افغانستان خاوره ورڅخه ګټه پورته کېږي د دې امنیت به د دې هغه کوم بعضې سهولتونه ګمرکات چې دي دا ټول به خپل افغانستان دولت ورته مساعد کوي دا هدف مو دغه دی چې دغه پروژه به پلي شي که نه دغه بلوڅانو تقابل ته په کتو په خپله پاکستان کې دا به پلي شي که به نه شي پلي دا به بیا وخت ځواب ورکوي ولې تر ډېره پورې داسې ویل کېږي چې هغوی هم کوښښ کوي تر څو د بلوڅانو ملاتړ هم ترلاسه کړي ځکه که چیرې دغه پټلۍ همدغه لاره بلوڅانو ته هم کېدلی شي اقتصادي دغسې ښېګڼه ورسوي ولې هغوی به داسې د غټو پروژو به هغه ملاتړ به یې ترلاسه کوي ولې دغه پروژه بیا مخ ته وړي ولې تر ډېره پورې چې کله د افغانستان ملاتړ هم ترلاسه کېږي نو دلته بیا بینالمللي یو سطحه دغه پروژه بینالمللي شکل اخلي او بلوڅان به هم دې ته لیوالتیا ښیي تر څو د دغې پروژې نه ښه پاملرنه وکړي او امنیت یې وساتي ښه څاپی صاحب موږ له چین سره د ځمکنۍ لارې د واخان لارې وصلېږو که دغه پروژې ته داخلیږو نو یو اړخ ته به هم پاکستان وي هغه هېواد چې تر ډېره پورې د افغانستان سره په سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو کې رغنده رول نه لري اوس هم ځینې ستونزې شته دي حتی سوداګریزې لارې تړلې دي فکر نه کوئ چې دې پر ځای هڅه وشي بالاخره مستقیما خپله موږ له چین سره وصل شو او دغه لاره کې نورې اسانتیاوې رامنځته شي
بالکل که چیرې موږ مستقیم له چین سره وصل کیږو دا د اوږد مهال لپاره د افغانستان ته ډېره مثبت تمامېدلی سي ځکه موږ به مستقل وو یوازې اتکا په بیه یو هیواد پورې نه کوو او هره پرېکړه که چیرې د افغانستان له لورې کیږي دا به مستقلانه وي او موږ به مستقیم له چین سره دغسې خپله راکړه ورکړه لرو او زموږ ټرانزیت به هر څه به مستقل وي ولې که چیرې دا د اوږد مهال لپاره ده تر هغه پورې چې د چین همدغسې د نورو هیوادونو چې د واخان له لارې نه کیدای سره وصل سي د دوی ملاتړ نه وي افغانستان په یوازې باندې دغه لاره ممکن ونه شي کړلی چې دوی دا پرانیزي او دې ته امکانات ځکه هغه ډېر صعب العبوره لاره هم ده ولې هغې ته غټ پانګونې ته اړتیا ده تر څو د دغې لار د دغې کوریډور هغه امکانات ورته مساعد سي چې دغه پروژه په مخ په پلې سي ولې د لنډ مهال لپاره که چیرې هم په سپک کې عضویت ترلاسه سي دا د افغانستان لپاره ګټوره تمامېدلی سي ولې داسې هم نه ده چې که چیرې یوازې د اوس لپاره عضویت ترلاسه سو دا به د دایم لپاره دغه عضویت وي خپلو ګټو ته په کتو سره ملي ګټو ته په کتو سره موږ کولی سو دوی سره دغسې کتبي موافقتنامه ولرو او همدغې پروژې کې عضویت ترلاسه کړو تر څو د افغانستان لپاره هم اقتصادي او هم همدغسې ټولنیز همدغسې سوداګري په برخه کې موږ منفعت ترلاسه کړو کله چې وپوهېدلو چې منفعت کم ده نو دغه عضویت د دغې پروژې موږ ته ګټوره نشي تمامېدلی نو موږ کولی سو هغه د نړیوالو کنونسیونونو کولی سو د هغې لارې نه او همدغسې اجازه ده هیوادونو ته ورکړل شوې ده چې دوی دغې عضویت نه لاس واخلي او د دغې عضویت نه ووځي موږ مستقلانه د واخان د کوریډور لارې نه له چین سره وصل کېدلی سو بیا خاصه صاحب دا منو هره سیمه پروژه چې پلي کېږي افغانستان کې داخل اوسي خپلې ګټې به افغانستان ته هم رسیږي خو په کوردن نه موږ ګڼې نورې پروژې هم لرو ټاپ ده ټاپي ده دغه راز د قشتېپې کانال دی ورسره ترڅنګ کاسا زر ده ځینې پروژو کار روان دی او مخ پر پرمختګ دی فکر کوئ څومره لازمه ده په کوردنه دغو پروژو ته فکر وسي پام وسي او بالاخره هغه متمرکز والی پر دغو ډېر وي تر ډېره چې هر څومره غټې پروژې دغه میګا پروجیکټس انټرنیشنل سطحه باندې دي دا چې په یو هیواد کې پلي کېږي دا اقتصادي ډېرې ښېګڼې لرلی شي موږ له نور نړۍ سره وصل کېدلی سو د دې ګټې زیاتې دي هر څومره پروژې چې ډېرې همدومره د یو هیواد لپاره هغه ګټورې تمامېدلی شي ولې مهم او اصل خبره دا ده چې د دغو پروژو ساتنه مدیریت او سرته رسونه دا مهمه ده چې پروژې کله چې پیل کېږي چې دا 15 سټیپه لري چې هغه ابتدا د پروژې همدغسې بیا یې مثلا اجرات دي بیا یې کنټرول او نظارت ده او په ختم کې بیا کلوزینګ ده د کلوزینګ په برخه کې هره پروژه ته پکار ده چې کله پروژه کلوز کېږي هماغه هغه درې هغه مثلث شکل چې کوم وخت او زمان ده همدغسې بودیجه ده هغه په ټاکلي وخت او زمان همغه بودیجې سره باید دغه پروژې کلوز سي یعنې وتړی سي د دې ګټې بیا ډېرې دي افغانستان ته مختلفې پروژې په افغانستان کې پلي کېدل د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کول هیوادونه یو بل سره ښکیل کول افغانستان من حیث دې چې یوه چاره اوسېږي داسې یوه چاره اوسېږي چې هغه د هیوادونو سره وصل کړي د هغوی ګټې په افغانستان کې دلته ښکیل کول دا د هم د سیاسي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه هم د ټولنیز لحاظه افغانستان ته ډېره ګټوره تمامېدلی سي په کار ده چې دغسې غټې پروژې نورې هم په افغانستان کې پلي سي او د دې لپاره ښه سپارښتنه وسي د دې نه ښه نظارت وسي مدیریت وسي تر څو هغه آوټپوټ یې د دې ښه وسیږي او مطلوبه نتیجه موږ ترلاسه کړو صافی صاحب ډېر کم فرصت لرو بحث هم دلته راغونډو کړو یو لنډ ځواب د وروستۍ پوښتنې ولرو دا چې یو باور دا دی په ټوله کې د سیمې هیوادونو هم دا موضوع منلې ده چې افغانستان د سیمې د وصل ټکی یا نقطه ده افغانستان له دغه موقعیت څخه څه ډول ګټه اخیستلی شي په اوسنیو شرایطو کې ډېره ښه ګټه ترلاسه کولی شي ځکه پخوا داسې انګېرل کېدل چې په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته اوس لله الحمد چې په ټول افغانستان کې امنیت شته دغسې امکانات د دغو غټو پروژو شته نو په کار ده چې دغه پروژو ته موږ مخه وکړو تر څو هغه اصلي ځایګاه چې افغانستان لري که هغه د اقتصادي لحاظه ده که هغه د جغرافیایي لحاظه ده که هغه د استراتیژیکي لحاظه ده باید دغه ځای موږ خپله وساتو او وکولی سو دغه هیوادونه یو بل سره وصل کړو د دې وصل په پایله کې به افغانستان ته هم ګټه تمامه سي او اقتصادي پیاوړتیا به موږ ته رامنځته سي کور مو ودان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالحسیب صافی ستاسو نه هم مننه درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت